په ننګرهار کې دلته جوړیږي، هم دلته شش کېږي، هم دلته صفایي کېږي. چې ورته ګلان وایي او پښتو کې ورته ټغر وایي. او قالین بافۍ په بخش کې مونږ کار کوو او قالین بافي کوو، مونږ قالین یې جوړوو. د لوی تالاب په سپېڅلي نامه عطاالله وردګ له ابدارۍ څخه نن یو ځل بیا راغلی ننګرهار ولایت. دا ځل غواړم د هېواد لاسي صنایع در مټ کړم. هیله من خپرونه تر پایه پورې کړئ او د خپرونې څخه خوند واخلئ. هېر مې نه شي چې کومنټ، لایک او شیر مو هېر نه کړئ. نوې خپرونه ځانګړې شوې ده د ختیځ زون کې د غالۍ اوبدلو تولیدي شرکتونو لپاره. مینهوالو په دې اړخ کې چې ګورو تاسو د هېواد لاسي صنایع ګورئ، دلته ماما موږ سره ولاړه دي، سره غږېږو او د دې په اړه به موږ ته ډېر معلومات ورکړي. سلام علیکم ماما جان، کاول دې ځان معرفي کړي. وعلیکم سلام، زما محمد طاهر نوم دی، د رینو برادران قالین اوبدلو شرکت مسؤل یم. او زموږ د هېواد دغه تولید چې کوم دغه دی دا د قالین او دا په ننګرهار کې دلته جوړیږي، هم دلته شش کېږي، هم دلته صفایي کېږي. او هېوادوالو ته زموږ دغه تقاضا ده چې دلته باید دې شي ته مراجعه وکړي او دا کار کسب زده کړي. تقریبا زموږ د افغانستان 2.5 میلیون نفوس چې دی په قالینه کې بوخت دي او همدغه یو کسب دی چې زموږ د بیرون صادرات موږ دغه کوو. دا پیسې چې کوم عاید راځي دغه یوازې نه دغه یو سکتور دی چې موږ بیروني پیسې دلته راځي. او قالینه کسب چې دی دا عموما د زنانه کار کوي او زموږ ستاسو د وطنوالو ته دا هم بهترین د زمینه مساعد دی چې زنانو لپاره ښه کسب دی او کور دننه ده، محفوظ دی، امن دی. او زموږ ټول د ننګرهار تولید چې کوم دغه او موږ بیرون صادروو دا شیان او دلته خو څوک قیمتي شیان دي او انتیک جوړېږي او دغه جوړېږي. زموږ تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړله او ډېره خوشحاله شو چې دا د ننګرهار تولید تاسو د دنیاوالو ته ښایي او همداسې بیا هم راشئ او دغسې ایگزیبیشنونه چې موږ ته همیشه دپاره موږ دغه کوشش تقاضا لرو چې باید دایما جوړه شي چې هېوادوالو ته دا هم زموږ د صنعت لاسي چې دا کسب باید ته توجه وکړي چې باید دا کسب زده کړي، باید دا ټول یې زده کړي. اوس د خارج ځي د افغانستان په نوم ځي که د نورو هېوادونو په نوم، نور نړیوال هېوادونو ځي؟ اوسني کوم شرایطونه چې زموږ د افغانستان تقریبا 43 کاله جنګ دوران دغه لري او هغسې زمینې موږ ته برابرې نه دي چې موږ د افغانستان په نوم یو قالینه صادر کړو. خو اوس د موږ د صرف بیروني عاید راوړو دلته او افغانستان په نوم قالینه دی، افغانستان دی، افغانستان په نوم. د دې ماما قیمتونه پر داسې کولی شي موږ ته راوښیي ځکه ولې نه ګیلم دی، ګیلم دی او پښتو باندې ټغر وایي، فارسي کې ګیلم دی. دې قیمت چې رسۍ مینهوالو دا ګیلم ده چې فارسي کې ورته ګیلم وایي او پښتو کې ورته ټغر وایي. او ماما دې بیا قیمت څو ده چې وایي؟ یو متر دغه $60 دی قیمت. دا مترکي خرڅېږي؟ دا مترکي خرڅېږي او دا نور هم که راته معرفي ها دا قالینه ده. یو متر قالین چې دی دا د کوالټي پورې خرڅېږي او دا خپله چې دی دا $100 دی، یو متر یې خرڅېږي او دا 4 متره ده $400. متر پورې. دا جاینمازونه کوئ؟ دغه جاینماز چې دی دا د 1.5 سل لا تیار هم نه دی، دا انځل شوی نه دی، دا صرف کاریګر پې کار کړی دی. د دې قیمت یې چې دی $1.5 سل. مینهوالو د افغانستان په لاس جوړ شوي تولیدات قالین او همسره ګلم او جاینمازونه چې متر خرڅېږي، متر په $60 خرڅېږي. ګیلم $60 خرڅېږي او قالینه چې دی 200 تقریبا 220 روپۍ پورې زموږ هغه قالینه چې دی 220 روپۍ قیمت یې دی. هغه چاته بند دی؟ یو متر یې $220 دی. یو سل شل. ډېر باریک کوالټي نه جوړ شوی دی، ډېر خواري پکې ډېره شوې ده. او دغه چې دی دا په $100 دا په $100 دا مختلف دي. دې کې بیا 1.5 سله شته، 1 سل شله شته او قالینې چې کوم پراته دي دې کې بیا هر یو ډیزاین بېل څو کاله رئیس ماما دا کار ته زما 2 کاله وشو. دا شرکت مو خپله ده؟ بلې
تنها یوازې ننګرهار کې فعالیت کوئ یا په نورو ولایتونو کې هم کوئ؟ نه زما فعالیت خپله چې دی ننګرهار کې دی او دا نور بعضې شرکتونه چې دي کوی کې فاریاب کې هم لري او دلته هم لري پاکستان کې هم لري او هر چا خپل دغه پورې استعداد پورې دغه دی چې سرمایې پورې څونه خلک سره کارګر دي؟ تا مخکې اشاره وکړه چې سیاست راسره دي. زما خپله چې کومه سیاسري اوس نن سبا کار کوي تقریبا 1.5 زنانه دي او 1500 پورې کار کوي. مننه، خیر اوسه، مهرباني ژوندی اوسه، خوشحاله اوسه. مینهواله موږ سره پاتې شئ او موږ ځو پورته صف کې هلته نور د هېواد په ضد او خپرونه تر پای پورې ملتیا مو. سلام، اول که د ځان را معرفي کړه ورور جانه. زه شیرین آغا یم، زما نوم شیرین آغا دی او دا د قالین بافۍ په بخش کې مونږ کار کوو او قالین بافي کوو، مونږ قالینې جوړوو. دا ټول د لاسي صنایع دي، په لاس باندې جوړ شوي دي. دا ګیلمونه دي، دا قالینې دي، همدغسې دې وړۍ نه جوړېږي، دا تار دې نه جوړېږي، بیا د دې نه قالین بافي جوړېږي. دا کورونو کې مونږ د غریبو خلکو ته ورکوو، بس لګي کارونه پکې کوي او یو 2 روپۍ نه به خلاص ته راوړي. په کوم ولایتونو کې ستاسو د صنایع دستي هغه شرکتونه دي یا فابریکې دي؟ مونږ خو دلته ننګرهار په سطح باندې دلته لګېږو، کار کوو او کونړ، لغمان، نورستان، دلته خو مونږ مشرقي زون په سطح باندې مونږ دلته لګېږو، کار کوو او داسې نور کندوز او فاریاب هم داسې دې ولایتونو کې هم دا کار روزګار شته دی تر کابله پورې. د دوی ډیزاین دغه نقشې څوک تاسو خپله طرح کوي یا نور څه بهرنیان سره مرسته کوي؟ او دا مونږ خپل هم ډیزاین کوو او بار نه کابل نه هم راځي او اډر دی چې څنګه اډر د دغه نه راشي د بار ملک نه، هغه مونږ یو عکس مونږ ته راځي، د عکس د لارې نه بیا مونږ ډیزاینینګ هماسې تیاروو او هماغه طریقه باندې مونږ قالینه بیا جوړوو. مننه، خیر اوسه. دا دې وبخښه، خیر اوسه. دا په ختیځونو کې د غالیو د اوبدلو تولیدي شرکت په اړه تاسو ته ځانګړی معلومات هیله من یم چې خپرونه ستاسو خوښ شوې سي. هېر مو نشئ چینل سره سبسکرایب کړئ، خپل پیشنهادات انتقادات له مو سره شیر کړئ، لایک، شیر او کومنټ مې له هېره ونه وځي.